کرکټ بورډ نوې پریکړه کړې. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري پریکړه شوې چې نور به د ملي ټیم هر لوبغاړی د فټنس د یو ټیسټ کې 18.3 نمرې اخلي او که کوم لوبغاړی دا نمرې پوره نه کړي په ملي لوبډله کې نشي لوبېدای. د فټنس یو ټیسټ د کرکټ نړیوال معیار بلل کیږي خو هر هیواد ځان ته اندازه لري. د افغانستان لپاره افغان لوبغاړو ته په کتو سره 18.3 اندازه ټاکل شوې خو د بل هر هیواد د فټنس اندازه تر موږ لوړه ده. د هند د ملي لوبډلې کپتان ویرات کوهلي د همدغه ټیسټ خو په لوړو نمرو د عملي کېدو په موخه له خپل ځان پیل کړی دی. د افغانستان د سلیکشن کمیټې نوي انګریز مشر انډي مولز ویلي چې د فټنس یو ټیسټ تر پاسولو وروسته به د ملي لوبډلې هر لوبغاړی د نړۍ د ګڼو لوبغاړو په مقابله په اسانۍ سره وکولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې د کرکټ نړیوال جام کې د افغان اتلانو تقریبا نیمایي لوبډلې ته دا ټیسټ اسانه نه دی. ویل کېږي چې د افغان لوبغاړو ټاکونکي کمیټې نوی مشر انډي مولز په دې شرط په افغان کرکټ بورډ کې دندې کولو ته زړه ښه کړی چې دا لوبډلې هر لوبغاړی به د فټنس یو ټیسټ پاسوي، نظم او ډسپلین ته به غاړه ږدي او د نړیوالو لوبغاړو په څېر به د کرکټ له ټولو قوانینو سره یو ځای میدان ته داخلیږي. ځینې کرکټ پوهان وایي چې ښایي ځینې هغه لوبغاړي چې دا ټیسټ نشي پاسولی د کرکټ بورډ د دغې پرېکړې مخالفت وکړي. خو د کرکټ بورډ چیرمن عزیز الله فضلي لا له وړاندې ژمنه کړې چې ډېر ژر به افغانستان یو داسې ملي لوبډله ولري چې د نړۍ د بلې هرې لوبډلې مقابله به وکړای شي. تر دم غړی د افغانستان په ملي لوبډله کې د صحت او فټنس برخې ته زیاته پاملرنه نه وه شوې خو په نړیوال جام کې تر پرله پسې ماتو وروسته د افغانستان کرکټ بورډ هم په خپلو پرېکړو کې جدي بریښي. د افغانستان کرکټ بورډ چې اوس تازه د نوښتونو او پرمختګ میدان ته داخل شوی داسې ښکاري چې د کرکټ نورو لوبو ته پوره تیاریو سره درومي چې ښایي ګڼې بریاوې ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د یو ټیسټ به د ملي لوبډلې په ګډون الف لوبډله او امرجنګ لوبډله 19 کلنو لوبډله او نورو لوبډلو لوبغاړي هم پاس کوي او تر هغې وروسته به بیا په لوبډلو کې لوبیږي. تاسو د کرکټ بورډ دغه پریکړه څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیدو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.